تیر زه د خپل ځان یما ستا چې ترقي غواړي زه هغسې او ځوان یما ای وطنه ستا په عشق کې تیر زه د خپل ځان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشئ، څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړې په خیر یې؟ ستړي مشئ، څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړې په خیر یې؟ طبیعت هم ښه دی؟ الله مو وساته. تاسو ښه یاست؟ جوړ یاست؟ کارونه مو څنګه دي؟ ښه خو یې؟ زه شکر دی چې ښه یاست. نو دا د کارکوونکو چارو مدیریت دی، کوم مشکلاتونه خو به نه وي؟ حاضري مو څنګه ده؟ مالا د کارمندان خپل اصلي د مور کوي امضا کوي بیرته ځي خپل شعبات کوي او سهار یو وار راځي والا غرمه اسناد ختمېږي بیا هم راځي. ماشاءالله ماشاءالله وین کار دی منظم روان دی. صحیح دی، سمه ده. موږ ته خدمت خو به نه وي. اللهم په سر او مال قربان یما یو موټی له خاورې ستا په سر او مال قربان یما ای وطنه ستا نو اوس رالو د امریت پلان او مسلکي چې بررسي وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه یې؟ ښه یې؟ طبیعت هم ښه دی؟ الله مو وساته. څه کیسې دي؟ طبیعتونه مو ښه دي؟ مشکل خو به نه لرئ؟ مشکل نیست، مسئول پلانه مسلکی هستم دیگه انشالله هیچ مشکل نیست. کار ما طابق مسائل 24 ساعته جریان داره، هیچ مشکل نیست ماشاءالله. دا لایحه وظایف مدیریت عمومي تعلیم و تربیه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. مولوي صاحب محترمه څنګه یې؟ صحیح محترم بخیر. طبیعت هم ښه دی؟ بخیر. الله دې وسته ته ښه یې؟ جوړې په خیر یې؟ څه حالاتونه دي؟ الحمدلله شکر. تاسو څنګه په خیر خو یې؟ شکر دی الحمدلله. تاسو ښه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ کارونه مو څنګه دي؟ الحمدلله. دا زموږ د تعلیم او تربیه مدیر دی مولوي صاحب جوهر صاحب. نو الحمدلله ډېر ښایسته کار روان کړی دی. څنګه دي کارونه مو څنګه دي؟ ښه خو یاست؟ الحمدلله کارونه ډېر ښه روان دي دیگه. پیلان ها از طریق مدیریت تعلیم و تربیت ترتیب و تنظیم می شود. در بخش پلیس ما می بینیم کدام جایی که خلاقا و مشکلات هایی که باشد سمینارهای قصیر مدت طویل مدت و ترتیب و تنظیم می کنیم. ان شاء الله شب و روز همه مدیر تعلیم و تربیت با همه بخش های خود مطابق لایحه وظایفشان به وظیفه خود حاضر و آماده می باشد ان شاء الله. عزیز ماشاءالله ماشاءالله. صحیح دی. نو موږ ته به خدمت نه بل مشکل خو به نه لرئ؟ بخیر خیر اوسئ. مننه. ستا په اجازه هر کله راوله مونږ ته څه خدمت وي. الله دې وساته. الله مو حفاظت وکړي. راتګ نه خو خیر مقدم وایم ان شاء الله. مونږ ته په امر هدایت کې منتظر هر خدمت ان شاء الله په خدمت کې. الله مو وساته. الله مو حفاظت وکړي. ولاړو ته په اجازه. دا مدیریت پیژند دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولوي محترمه څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړې په خیر یې؟ طبیعت مو ښه دی؟ څه حالاتونه دي؟ مشکل خو به نه وي؟ الحمدلله بخیر. زه شکر دی چې مشکل خو به نه وي. ځو ګرځو دا شعبې بررسي کوو. د مدیریت پیژند سوانح کمپیوټري د امریت. السلام علیکم ورحمت الله. ستړی مشئ، څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړې په خیر یې؟ طبیعت هم ښه دی؟ څه حالاتونه دي؟ ښه خو یاست؟ کارونه مو څنګه دي؟ مشکل خو به نه وي؟ مشکل نشته؟ سمه ده. د افسرانو ساتمنانو دغه حاضري ده. السلام علیکم ورحمت الله. څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړې؟ طبیعت هم ښه دی؟ الله مو وساته. څه حالاتونه دي؟ ښه خو یاست؟ مشکل خو به نه وي؟ څنګه دي حاضریان؟ څنګه دي مجاهدین؟ راځي وخت پر وخت یې امضا کوي؟ بله اوسه. وطنه ستا په عشق کې تیر زه د خپل ځان یما ستا چې ترقي غواړي زه هغسې او ځوان یما ای وطنه ستا په عشق کې تیر زه د خپل ځان یما ستا چې ترقي غواړي زه. دغه کس ولې نه ده امضا کړې ده؟ دا کس رخصت تللی ده. ښه ټکټ رخصت یې درته راوړی؟ بله اوسه. ټکټ رخصت د څلورو د ټکټ د رخصت لپاره چې د قومندان صاحب د هدایت په اساس 1 ورځ 2 ورځې 15 ورځې 10 ورځې داسې د مراحل کې بیا راځي دلته معامله کوو. صحیح دی. سمه ده. مشکل خو به نه وي؟ ان شاء الله څه مشکل نشته. سمه ده. څه اجازه.
دا امریت شهداء معلولین شعبه. السلام علیکم ورحمۃ الله. څنګه یې ښه جوړ طبیعت هم ښه دی؟ څه حالاتونه دي؟ مشکلات خو به نه یعنی مجاهدین څوک مک راځي دلته نومان لیکي او کار په مخ روان دی؟ دا صحیح دی چې کار په مخ روان دی. نو یو ستاسو دغه کومه د کتاب کومه دی؟ شهداء لیسته برای جالس ازی لیسته دم جالس یک دا څوک خو به نه وي چې شهید شوی او نوم یې دلته نه وي نوشته، نه یعنې ګرده ستا نوشته کړي مو دي نه؟ دا زیادی خو نشته دا چارسنسی کار کوم مجاهدین زموږ سره چې په وظیفې کې دي چې هغه کله بیانه کردای شهیدان سي نو بیا موږ د هغو دپاره ښه ترتیب کړی دی چې د هغو خانوادګي دپاره ترتیب کوو کابل ته یې میږو بیا به یې کار نه اخلي. صحیح دی سمه. بل مشکل خو به نه نه خیر سمه. ستاسو په اجازه دا شعبه امریت کارت یو هویت دی. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. ستړي مسئ څنګه یې ښه بخیر څنګه یې ښه جوړ ستړي مسئ څنګه یاست؟ طبیعتونه مو څنګه دي؟ څنګه یې ښه طبیعت مو ښه دی؟ کارونه مو څنګه دي؟ مشکل خو به نه مجاهدینو ته وخت پر وخت کارت هویت ورکواست دا ښه ده چې مشکل ونه سي. دا صحیح دی سمه. ستاسو په اجازه ولاړم. دا د اسنادو شعبه ده. السلام علیکم ورحمۃ الله. حاجي کاکا څنګه یې؟ طبیعت یې هم ښه دی؟ الله دې وساته. ته ښه یې جوړ یې؟ طبیعت یې هم ښه دی؟ څنګه دي کارونه دي څنګه دي؟ ښه په مخه روان دي؟ زه ښه دی. نو نن موږ د تعلیم او تربیې څخه لیدنه وکړه او د مدیریت پیژن څخه مو لیدنه وکړه. نو اوس بیا روان یو ځو محل تجمع ته او جلب و جذب قمندانۍ ته. نو دا دوه ځایه بررسي کوو چې د مجاهدینو راپورونه وخت پر وخت ځي خپل پر وخت یې استی که نه استی. نو دغه دپاره نن دغه محل تجمع ته ځو او د هغو هغه هم بررسي کوو د هغو څه هم پوښتنه کوو او جلب و جذب قمندانۍ ته هم ځو د هغو څه به هم پوښتنې وکړو. خیر ستا چې ترقي غواړي زه هغسې او ځوان یمه وطنه ستا په عشق کې تېر زه د خپل ځان یمه ستا چې ترقي غواړي زه هغسې او ځوان یمه یو ذره د خاورې ستا په درس جهان باور نه کړم یو ذره د خاورې ستا په درس جهان باور نه کړم. اصطلاح مې عدم مسئولیت ته ورکوو چې د اردو موافقې او عدم مسئولیت جرم جنایت کوم شی چې نشته نه لري باید د اردو موافقې راوړي. قماندان صاحب کل اردو باید موافقې حتمي ده. قماندان صاحب ولایت موافقې حتمي ده. د تاسو هدایت موافقې حتمي ده. صاحب کله چې دواړه موافقې یو ځای شو بیا د ساوق او چیري او دغه درخواستونه ورکوو چې د 14 فورمونه باید ته مراجعه شي او د عدم مسئولیت فورمونه ده. صاحب روانه ده دا ګوره صاحب دا اصطلاح د خپل اردو ده صاحب او دا ته ورکوو چې باید موافقې مسئولیت عدم مسئولیت په شان باید راوړي. ماشاءالله سمه ده. صحیح ده. ستاسو په اجازه الله ستړی مسئ څنګه یې ښه په خیر څنګه یې طبیعت هم ښه ده؟ الله دې وساته ښه یې شعبه چې د امریت د بایومټریک ښه څوک څوکیږي اول به دلته راځي بایومټریک لیکي څنګه دی ستاسو کار څنګه دی؟ مشکلاتونه خو نه لرئ؟ صحیح دی. مشکل خو نه لرئ؟ نه الحمدلله ستاسو په اجازه ولاړ. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ستړی مسئ څنګه یې ښه په خیر طبیعت هم ښه؟ پولیس محترمه دا شعبه امریت د تجدید قرارداد کله چې تجدید قرارداد وخت پوره سي دوباره به د ضمانت او د امنیت داخلي فورمونه ورکول کېږي او هغه به دوباره تجدید کېږي بیا به خدمت ته مهم کېږي. ماشاءالله مشکل خو نه لري. ستاسو په اجازه ولاړ. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ.
ستړی مشي څنګه یې په خیر شي پولیسه محترمه څنګه یې ښه جوړ طبیعت هم ښه دی الله مو وساته الله مو حفاظت وکړي ښه جوړ یاست محترمه دا شعبه چې د معاونت د پلان او اپراسیون ټوله د جلب او جذب پلان او څه چې پلانونه دي دلته جوړېږي ماشاءالله کارونه مو څنګه دي دا ښه دی چې مشکل نه لري سمه ده الله مو وساته الله مو حفاظت وکړي اوس به اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستړی مشي صاحب په خیر یې ښه یې لري اوسه څنګه یې ښه په خیر یې ستړی مشي څنګه یې ښه جوړ یې په خیر طبیعت مو هم ښه دی الله مو وساته ستړی مشي ګرده ښه یاست جوړ یاست الله مو وساته مخالیر ولې محترم دا شعبه چې د موظفت په نامه د امریت د موظفت کننده څه چې معاشات دي تبدیلیانې دي منتقیانې دي او دوباره حاضر شو دي په دې شعبه کې ټول تنظیمیږي ماشاءالله څنګه یاست ښه یاست د راپورونه څنګه دي وخت پر وخت یې تېروئ وخت په وخت کې تېروو صاحب فقط اوس هم منتظر یو دې ته څه د راپور پلن کوو دې څو قومندان ته دا صحیح دی نو مشکل خو نه لرئ نه هېڅ مشکل نشته صحیح دی سمه ده په اجازه الله مو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډاکټر صاحب محترم څنګه یې بخیر هستم طبیعت هم ښه دی الله مو وساته محترم خوب هستم بخیر هستم بفرمایید شما جوړ هستم ان شاء الله بخیر هستم دا د صحت ډاکټر دی اوکې دا ډاکټر دی بس دې ځل سره ملګري دلته ګوري بیا میډیکل تاسو ته هلته دغه ته دواخانې تاسو ته خدمه ورکوي پرچی شي دکتر صاحب مشکل خوب نه الحمدلله در وظایف ما کدام مشکلی نیست در صورتی که اگر کدام کامپیوتر چی داشته باشیم تشخیصیت داشته باشیم شفاخانه 20 در معاینات لابراتوری یا معاینات بیوتر روان میکنیم پس خدا تا تو واقعات رخ نداره در صورتی که رخ بده اونا هم قدم هم کار است مشکل نداره از حساب صحت خود دیگر مریضا میان روزمره میان معاینه سرپا میشن تداویشون گرفته میشن صحیح دی صحیح لاړ اوس به اجازه مهرباني خیلی خوش آمدید السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستړی مشي څنګه یې ښه جوړ یې په خیر یې طبیعت هم ښه دی الله مو وساته څه حالاتونه دي ښه خو یاست دا د کمپیوټر د معلوم بیا شغل څنګه دی کار مو څنګه دی شکر دی الحمدلله ډېر په نورمالۍ سره مشکل خو به نه وي صحیح دی څه به اجازه ولاړ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څنګه یې ښه جوړ یې په خیر یې طبیعت هم ښه دی څنګه یې ښه جوړ تاسو د مخابراتو شعبه د شعبه د مخابرې والا کار مو څنګه دی مخابره او شی مو ټوله فعاله دي ګرده کار انشاءالله ګرده فعاله صحیح او خدای اجازه کوو مشکل نه لري صحیح دی سمه ده لاړ شو به اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستړی مشي څنګه یې ښه جوړ یې په خیر یې الله دې وساته مس محترمه څنګه یې ښه جوړ یې په خیر یې الله مو وساته دا معاون شعبه د معاینات ده کارونه دي څنګه دي کارونه مخته روان دي دا صحیح دی سمه ده اوس به اجازه عشق تیر زه تر خپل ځان یما ستا چې ترقي غواړي زه هغسې او ځوان یما ای وطنه ستا په عشق تیر زه تر خپل ځان یما ستا چې ترقي غواړي زه هغسې او ځوان یما السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګرده ستړي مشئ څنګه یاست طبیعتونه مو هم ښه دي الله مو وساته ستړي مشئ مولي صاحب ښه جوړ یې په خیر یې طبیعت هم ښه دی الله دې وساته محترمه دا درس صنف دی او امیرات پلان ورته کېږي تعلیم تدبیر مولي صاحب کار مو څنګه روان دی الحمدلله کار خوب روان است درس‌های ما طبق پلان مرکز پیش میره الحمدلله در این سنی که است امر تعلیم و تربیه هم
درس میده برای بچه ها و آمیر صاحب عقیدتی هم درس میده و آمیر صاحب صحیح هم درس میدن و آمیر صاحب مخابره هم درس میدن و همچنان قماندان بلوک هم کسته اینجا برای بچه کسته به خاطر نظام و تعلیم گپا کسته درس میده. هر ورځ درسونه دي؟ همه ورځ الحمدلله درس ادامه دارم. ماشاءالله. طبق پلان است. پلان د کوم ځای درته راځي؟ پلان از مرکز آمده برای ما. سید څنګه یاست مجاهدینو؟ طبیعتونه مو هم ښه دي؟ څنګه یاست د درسو سره؟ سید څه د ګورو په اجازه بخښه به کوئ؟ لاړ مولوي صاحب څنګه یې؟ طبیعت مو هم ښه دی؟ څه حالاتونه دي؟ ښه خو یاست؟ کار مو څنګه دی؟ کار مې ښه خوندور ده. د پیرهداري خط او پیره هم د ټاور کې ده او مرګي زما په بل وطن کې دا شوګه د ما ښه دا پیرهداري خط دی؟ نو کار سم روان دی؟ کار انشاءالله په ترتیب وکړو. زه ښه ده چې مشکل هم نه لري. سمه ده سید څه به اجازه لاړو. نن ورځ د بلخ ولایت امنیه قمنداني اداري معاونیت مربوط تحت اثر چې کوم ارګانونه وه لکه کارکوونکو چارو مدیریت او د تعلیم او تربیه مدیریت او د پیژن مدیریت او د جلب او جذب قمنداني او د محل تجمع قمنداني هغه موږ له نږدې څخه بررسي کړه چې الحمدلله کارونه یې ډېر ښه مخته روان وو او د مجاهدینو کارونو ته ښه په شفاف ډول خدمت کېدی او د بلخ ولایت د ټولو مجاهدینو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې نظامی یونیفورم مراعات وکړي او د نظام خیال وساتي او د بلخ ولایت د غیور ولس څخه زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ د مجاهدینو سره په هر بخش کې همکاري وکړي. که کوم وخت دوی ته مشکل پیښیږي او د مشکل په وخت کې رسیدګي نه کیږي نو دوی 119 شمارې ته دې زنګ ووهي هغه جواب ورکوي او د دوی د مشکل ځای ته به ژر رسیدګي وشي